په سختو حالاتو کې څنګه غښتلي واوسو. دا ومنئ چې ځینې موضوعات ستاسو له کنټروله بهر دي. تر ټولو اړینه خبره ستاسو لپاره په لومړي سر کې دا ده چې تاسو حقیقتونه ومنئ. یعنې تاسو دا ومنئ چې تاسو واقعا هم په سختو شرایطو کې یاست او د دې شرایطو څخه د وتلو په هڅه کې یاست. ویل اسانه دي، خو د دې خبرې منل چې تاسو رښتیا هم په کږلېچو او کړېدلو ورځو کې راګیر یاست ستاسو د سختیو او ناخوالو وروستی پړاو دی. دا ډول شرایطو څخه د وتلو لپاره که چیرې تاسو د یو ارواپوه او یا هم هر هغه څوک چې د سختو ورځو څخه تیر شوي وي مراجعه وکړئ، ستاسو لپاره به ډیر ګټور وي. ځان ته وخت ورکړئ چې ټول غمونه او دردونه حس کړئ. مرګ هم داسې ځانګړی حق نه لري چې ستاسو غم او تشویش کولو ته حقوقي بڼه ورکړي. ولې خو د یو نږدې خپل ملګري، کورنۍ غړي او یا هر هغه څوک چې تاسو ته ډیر نږدې وي مرګ یې ستاسو د خفګان لامل کیږي. خو په داسې شرایطو کې ځان ته اجازه ورکړئ، غم وکړئ، خواشیني وکړئ، لیونتوب وکړئ، چیغې ووهئ. د دې هر څه څخه وروسته به تاسو خپل ځان آرام احساس کړئ. درد به مو کم شي، خپل رښتینی ځواک به مو پیژندلی وي او بالاخره به تاسو ټول خپل ځان درک او حس کړئ. خو په یاد ولرئ چې ستاسو د بریالیتوب سفر هم له همدې ځایه پیلیږي او باید د راتلونکي لپاره هر قدم په ډیر دقت سره واخلئ. په مرسته غوښتلو هیڅکله هم مه ډارېږئ. د ښاغلي راجرز په یوه تلویزیوني ډرامه کې یوه صحنه ده چې راجرز د یوې خیمې پر درولو تقریبا 1 دقیقه زور وهي خو خیمه نشي درولی. وروسته وایي د دې خیمې د درولو لپاره د 2 ځوانانو اړتیا ده. ملګري ورته وایي چې د خیمې درولو صحنه به کامره کې نه راولو او یا به د سریز فلم کولو تر مخه ودروو. خو ښاغلی وایي چې نه، ځکه د دې څخه به ماشومان دا زده کړي چې ځوانان او بالغ اشخاص هم مرستې ته اړتیا لري. ځوانان که هر څومره غښتلي او تکړه هم وي په ژوند اړتیا لري چې دې خبرې ته غوږ ونیسي او درک یې کړي چې دوی هم مرستې ته اړتیا لري. غښتلي او تکړه اوسېدل دا معنا نه لري چې تاسو هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرئ. کله کله دا رښتیا د درک کولو وړ وي چې هر څه په یوازې ځان نه کیږي. په سختو ورځو کې د غښتلي او تکړه اوسېدو لپاره دا درک کول خورا اړین دي چې ځینې ستونزې او کارونه ډېر درانه دي، په یوازې ځان نه ترسره کیږي. موږ او تاسو هر یو څه نه یو څه ګټور لرو چې د یو او بل سره یې شریک کړو او د اړمنو لاسنیوی وکړو. نو راځئ چې دروغ نه کړو. هر کله چې امکان وي د اړمنو سره مرسته وکړئ. په سختو ورځو کې د اړمنو سره مرسته یوازې ستاسو د روح لپاره ګټور نه دی، بلکې دا یوه تر ټولو غوره لاره ده چې غښتلي او تکړه واوسئ. په 2015 کال کې د ارواپوهنې د علم یوې اتحادیې په یوه څېړنه کې وموندل چې د کورنۍ، ملګرو او حتی د ناخپلوانو سره هم مرسته کول ستاسو د ورځنیو خستګیو او فشارونو پر کمولو زیات اغیز لري او ستاسو دماغي حالت ښه ساتي. هغه وخت چې تاسو د خپل ځان سره مرسته نشئ کولی نو دا تقریبا ناممکنه ده چې تاسو دې د نور سره مرسته وکړئ. مهمه نه ده چې تاسو په څومره اندازه مرسته کوئ، مهمه دا ده چې تاسو ځان د مرستې کولو وړ جوړ کړئ. ستاسو د مهربانۍ یوه کوچنۍ کړنه کیدای شي د بل انسان د ژوند لوری یو مثبت لوري ته بدل کړي. په سختو ورځو کې هر هغه مثبته کړنه چې تاسو ته ارامتیا درکوي مهمه نه ده چې څومره لویه او یا څومره وړه وي. د ژوند له هرې خوشحالۍ څخه خوند واخلئ. زه په خپل ژوند کې د خورا سختو پړاوونو څخه د تېرېدو په حالت کې یم، خو ما ته خوړل، تسلیمېدل، خپلې موخې نه څارل او د هغوی لاسته نه راوړل ناممکن دي. د دې هر څه څخه فقط ما مرګ درولی شي. زه هم ستاسو په څېر یو عادي انسان یم. هر هغه مثبته کړنه چې خوښي راکوي ترسره کوم یې. دا کړنې د هر چا لپاره مختلفې دي
ځینو ته شاید د بدني ښکلا کلب ته تګ خوښي ورکوي، ځینو ته شاید مطالعه خوښي ورکوي، ځینو ته شاید د ملګرو سره لیدنه خوښي ورکوي، ځینو ته شاید د ماشومانو سره لوبې کول خوښي ورکوي او ځینو ته شاید نورې کړنې. ژوند چې په هره شیبه کې د خوښي وړاندیز درته وکړ، صرف خوند ترې واخلئ او خپل نور ټول تشویشونه او دردونه مو شاته پرېږدئ. که چیرې تاسو خپل شاوخوا ته په یو مثبت نظر وګورئ، زیاته خوښي او خوشحالي به وګورئ. ستاسو اوښکې او دردونه تلپاتې نه دي. په ژوند کې هر څه موقتي دي. مثبت فکر وکړئ ترڅو مثبتې پایلې ترلاسه کړئ. د تیر څخه یې زده کړئ، په حاضره کې واوسئ او د راتلونکي لپاره چمتووالی ونیسئ. تاسو که چیرې په کړېدلو او سختو ورځو کې د کوم ارواپوه سره لیدنه کړې وي، نو دا خبره به یې خامخا درته کړې وي چې په حال کې اوسیږئ. دا ډیره اړینه ده. ارواپوهان خپل هر ملاقات کوونکي ته دا مشوره ورکوي چې په حال وخت کې واوسیږي، ځکه په حاضر وخت کې اوسېدل ستاسو سره په سختو ورځو کې د غښتلي او تکړه جوړېدو خورا مرسته کوي. د تیر حالت څخه فقط درسونه واخلئ او نور یې شاته پرېږدئ. د سبا لپاره ژوند مه کوئ، چمتووالی ورته ونیسئ، ولې خو تکیه پرې مه کوئ، ځکه تر سبا ژوندي پاتېدلو ژمنه نه ده شوې. تیر وخت تاسو ته درکړل شوی وو، راتلونکی وخت د دې لپاره درکول کیږي چې یو پلان ورته جوړ کړئ، فکر ورته وکړئ او ژوند په حاضر وخت کې وکړئ. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.